بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. سهار انعکاس خپرونه دوام لري او نن پنجشنبې ورځ ده. معمولا موږ د ادب او هنر له برخې نه ځان سره میلمانه لرو او هغې د خپل ژوند کارونو او د هنر په اړه له موږ سره بحث و خبرې کوي. نو نن بیا هم په خپرونه کې را سره خوږ ژبی سندرغاړی عدنان صافی میلمه دی او صافی صاحب نو یو ښه ځانګړنه چې دا لري هغه دا ده چې لایف موسیقي ډېره زیاته ښایسته کوي. نو تاسو به د دې هغه خپرونو زموږ نورو خپرونو کې میلمه شوی حتما د دې غږ به مو اورېدلی څېرې سره خو به یې بې له دې هم اشناست یې. نن به نیم ساعت خپرونه کې موږ سره یې او موږ ته به ښکلې زمزمې کوي، سندرې به هم راته وایي او د خپل ژوند په اړه به هم را سره بحث خبرې کوي. که تاسو سره هم د صافي صاحب په تړاو کومه پوښتنه یې کولی شئ خپرونه کې اړیکه ونیسئ یا هم غوښتنه لرئ اړیکه ونیسئ. حتما به صافی صاحب ستاسو غوښتنه او پوښتنه دواړه درته ځوابوي. صافی صاحب ستړی مه شئ، سهار دې بخیر. تاسو ستړي مه شئ او زه د خپل له طرفه د انعکاس تلویزیون د لارې خپلو ټولو مینهوالو ته ټولو افغانانو وروڼو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته هم ټولو ته ډېره زیاته مننه. ستړی مه شئ صافی صاحب. صافی صاحب پیل به له همدې نه وکړي څومره وخت کېږي چې موسیقۍ دغې برخې ته راغلی، موسیقۍ کې په همدغې کې لږ راته وغږېږي. لومړی سندره دې چېرته وویله؟ موږ شاعران نه پوښتنه کوو چې لومړی شعر دې چېرته ویل، تا نه به نن پوښتنه وکړو چې لومړی سندره دې کوم ځای کې ویله او په یاد دې وه که نه؟ زما خو غالبا کېږي دا 10 کاله به کېږي د موسیقۍ ډګر کې، نو 8 کاله کېږي زه سندرې وایم او اولنۍ سندره زما وه که تاسو اورېدلې هغه وخت کې د کیمرو لږ ضعیفه وې، کلیفونه شته دی د هغې اوس هم یوټیوب کې وایي چې دومره ولې خوږېدې د زړه مې خوښېدې یو ساعت نشي جدا زه به مړ شم درپسې د بختیار ساګر صاحب شعر و کاموال اولنۍ سندره زما هغه وه. او حتما خاطرې به هم لري د هنر د برخې نه، خو هغه به راته وروسته وایي. سندرې به هم وایي. دا راته وایي چې څوک د تشویقي هنر برخې کې ځینې هنرمندان داسې هغه وي چې کورني مخالفتونه یې ما سره تا سره څوک مخالفت کوي که نه کوي که نه کورنۍ دې تشویقي او څوک د ډېر تشویقي دغې برخه کې؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. داسې دی اوس خو پکې زمونږ څنګه وایي په سینې چې ورګډ شو یا اوبه لږې او یا ډېر، نو تشویق اوس خو له ټولو دوستانو شته دی، د کورنۍ هم شته دی. اوله کې دا مشکلات دي چې یاره دا مه کوه دا دی هغه دی، خو دا زما ذاتي شوق و خپل چې یاره زه یو هنرمند جوړ شم او بیا هغې کې یو سندرغاړی جوړ شم او هغه زما آرزو او ارمان پوره شوی دی. اوس خو در سره مخالفت څوک نه کوي کورنۍ غړي یا نور ملګري دوستان؟ یاره اوسه پورې خو اوس خو څوک ما سره نه کوي، ټول مې تشویقوي. ښه ډېر ښه. عدنان صافی صاحب کله پوه شوې چې ستاسې غږ کې جوهر شته، ستاسې غږ خلک خوښوي؟ احساس مو کله وکړو ملګرو درته وویلې او که نه خپله پوه شو چې یاره نه زما د غږ کې یو څه شته دی، یو څه جادو شته چې د خلکو ته یې واورم؟ داسې دی چې ما یعنې کافي کوله که نه د چا لار مې تعقیبوله چې یاره زه هم داسې سندرغاړی اوسم. نو بیا هغه وخت کې موږ په پښتونخوا کې کوزي پښتونخوا کې کله ناکله به داسې یو حجره کې یا څوک ناست وو که نه ملګري به راغونډ شو د چا به واده یا به کوژدن و، موږ به دغه وخت ځوانان هلکان بل ته کېناستو رباب منګي سره به م سندرې ویلې. هغې کې نو ما ته به ټولو ویل چې یاره ته خو هم سندرغاړی جوړ یو سندره خو وکړه. ما به یو نیمه سندره چېرته کوله، هغې نه بعد به یې مه ویلې چې زه هارمونیم یې زده کړم. خو ولې زلو سره هغه ما ته پته نه لګېږي چې زما واز کې څه شته دی خو نشته، خو ځان نه م سندرغاړی جوړ کړی دی او هغه تګلاره کوم. او دغه هارمونه مو څومره وخت کې بیا زده کړه؟ هارمونه خو تقریبا زما 2 کالو کې خوا او شا کې دا خو زده کېږي نه، هنر خو دریاب دی که نه، خو موږ خواري دې کړې اسانه نه وه. نو یو کار هم داسې ګوره دا م یو تعلیم دی، یو درس دی. اوس موږ تاسو مکتب کې 12م ته ځو هغې نه بعد پوهنتون وایو که نه، پوهنتون نه چې فارغ شو بیا به نور درس وایو، صحیح ده، ځان به پوه کوو پوهه به حاصلو. نو دا موسیقي هم داسې ده چې څومره پکې کار کوې
دا ختمیږي نه نور بس ځلې ځلې نوښتونه پکې راځي کوه. نوې خبرې پکې نو رامنځته کېږي. شمس صاحب ستا که خوښوي اوس به ترېنه یو څه واورو او بیا به لا ورسره خبرې کوو ځکه صحیح. لیدونکي به په تمه یې ورته چې صافی صاحب موږ ته څه وایي. وړاندې ما یو سروکي غوښتنه وکړله او هغه زه پوهېږم د ډېرو لیدونکو به ډېر زیات خوښېږي نو که هغه راته وایي یا که بل څه راته وایي نو هغه به درته ووایم چې زما د ګران ورور شکر الله پاسون صاحب در صاحب د هغې هم ډېر زیات خوښېږي اصل خوندور دی ځکه د ټولو خوښېږي. زما له طرفه د ټولو خویندو وروڼو ته زما له طرفه د ډالۍ او ټولو مینهوالو ته زما مهرباني ډېره مننه. یا زه چې سحر د خوبه پاسم د کلمې سره د سما یادومه ته چې قدم دی زړه ته کسل تسلي ورکم یا سترګو لیدلې هله بشر کلا هیروي نو ته چې قدم دی یا چې راپسې نشي قرآنه وزاد جانان د پارږدم په تالاسونو ته چې قدم دی هله په قدم دی قدمونه ږدم وی پتا مین یم په قسم درته لاسونه ږدم ته چې قدم دی یا زما د زړه په دیوالونو وستا تصویرونه خدای چاپ شوي دي نو ته چې قدم دی یا زما د زړه ناچاره رنځه یا طبیب دی خایا چې جرګه ورولېږمو ته چې قدم دی الله په قدم دی قدمونه ږدم وی پتا مین یم په قسم درته لاسونه ږدم ته چې قدم دی ډېره زیاته مننه واقعا ډېر زیات خوندور او موږ او لیدونکو ټولو ته نه خوند واخیستو. نوید الله هجران ور هم موږ سره په اړیکه کې دی د ده اړیکه ځواب وو. سلام ستړي مه شئ ورور خپرونې ته. مننه ملاله میوند خورکۍ یو سلام تا ته کوم یو سلام د ګران محترم ورور ته کوم او یو سلام زما وا چې اوس فلحال څوک انعکاس تلویزیون اوري او ټولو خاص ځانګړی سلامت. سلام ته دی وعلیکم. ښه راغلی بیا هم خپرونې ته. عدنان صافی را سره خپرونه کې میلمه دی نو مهرباني پوښتنه یا غوښتنه ترېنه لرئ؟ مننه تاسو ته خو لومړی سلام کوم که نه او هیله ده چې راته جوړ او روغ لري اوس که نه او یو هغه ته نه کومه که نه چې لږ یو مست سندره تیارې وي که نه زما ډېره زیاته خوښېږي د دې سندره که نه تیارې به راته زمزمه کړه نو زما به ډېره زیاته خوشحاله شي. او یو پوښتنه هم ځینې لرم. مهرباني. پښتنه په دې ډول اوس دا څو کاله عمر لري او فلحال واده کړی که نه یعنې ځینې چا سره پښتنه پیدا کېږي. صحیح ده. حتما او واده نه خو به یې زه درته وایم چې صافي صاحب واده کړی دی ځکه دا یو ګلالۍ زوی هم لري او یو ورځ یې خپرونه کې یادونه کړې وه خو پوره معلومات به درته صافی صاحب درکوي. مننه هجران صاحب محترم چې خپرونه کې دې برخه واخیسته. صافی صاحب نو ورور پوښتنه وکړله چې څو کاله عمر لري تا ویلې چې 10 کاله مې د موسیقۍ په ډګر کې کېږي که نه نو ده سره پوښتنه پیدا شوله چې ته به څو کلن یې؟ د عمر خو څوک چاته نه وایي چې زه څو کلن یم که نه رښتیا خبره خو هېڅوک هم نه کوي خو زه به درته رښتیا ووایم چې زما عمر غالبا 28 کاله یا 29 همدې کلونو کې به زما چې لکه دقیق درته معلوم نه دی خو دومره به یې همدومره به یې خو اوس هم ظاهرا 20 کلن ښکاري. څه ووایو خلکو ته که نه خو نه زما عمر چې دی 28 یا 29 کاله به عمر مې دی او واده مې کړی دی او
15 اولادونه مې دي ماشاءالله 15 واړه هلکان دي ډېر ښه الله دې راته نیکمرغه صالحه د ټولو افغانانو بچو سره لوی کړي امین. ځینې هنرمندان غواړي چې خپله موسیقي برخه کې خو نه غواړي چې اولادونه یې راشي موسیقي برخې ته. ته څه فکر لرې چې ستا اولادونه به راتلونکي کې څه جوړېږي؟ موسیقي برخې ته به راځي که نه نورې برخې؟ زما خو اول قدم کې ورته ویلی دی چې اول د قرآن کریم سبق یې زده کوي ډېر ښه حفظ وکړي او هغې نه بعد دویم تعلیم سر ته خپل ورسوئ هغه بیا ستاسو خپل کار دی که موسیقي کوئ که بل کار کوئ که بل هر کار کوئ. ګوره دلته په افغانستان کې یعنې زما په شمول باندې داسې ډېر سندرغاړي دي چې دومره تعلیم نه لري صحیح ده یا موږ تعلیم ته هغه وخت کې به دومره دغه بنو خو نور ځایونو کې چې وګورئ هغه به ډاکټر یې بیا به سندرې وایي دقیقا صحیح ده یا به انجینر یا به سندرې وایي. هغې خپل تعلیم پوره کړی دی هغې نه بعد کو هغې خوښه ته سندرې وایي چې هر څه کوي که نه نو هغه بیا په هماغه معیار باندې کوي. نو زه خپل بچو ته اول مې ورته ویلي چې تعلیمونه خپل سر ته ورسوئ هغه بیا ستاسو خپل شوق دی سندرې وایي کوم بل کوئ هر کار چې کوئ هغه زه سره ماشومان دې کله مثلا دا کوچني ماشومان دې کله داسې نه راځي یا ستا کوم غزل زمزمه کې یا مثلا کومه سندره پرې ښه لګېدلي وي داسې ورسره مخ شوی که نه؟ ځکه معمولا چې دا ډېر کله داسې زما یو زوی دی مانو نومېږي نوم یې عمران دی خو زه ورته مانو وایم د ډېرې مینې نه نو هغه چې کله خوب نه پاس کړي زما یو سندره ده چې ډېر مینهوال لري څو ځل مې جرګې بس لیږلې دي نه کار وکړي سترګې را لوباسي چې بیا طلب دی یار وکړي نو هغه چې زه کله داسې وګورم که نه لګوي ځان سره او کله یو څه وایي کله یو بله سندره زما ده چې دا مړه راشه په ننګرهار کې درته کور جوړومه نه وي نشته کې کله دا وایي نو هغه ماشومان دي او ماشومان خو دې وخت خپله باشي حتما به دغه نورې سندرې هم موږ ته زمزمه کوي. صافی صاحب خو ارمان ورور موږ سره له کمې نه په اړیکه کې دی د دې اړیکې ځوابوو. سلام ستړي مه شئ خپرونې ته. وعلیکم السلام پوښتنه ښه جوړي ډېره مننه موږ ښه یو په دې هیله تاسو هم ښه اوسئ. نو صافی صاحب نه غوښتنه لرئ مهرباني؟ ساده څه غوښتنه نه لرم خو ساده چې سندره ده چې څو ځل ترجیح لیکي انکار کوي او دا سندره ده که نه ښه دا درته زمزمه کړي بیا راته ووایي صحیح ده. ډېره مننه ارمان صاحب حتما به درته زمزمه کوي. صافی صاحب نو غوښتنې دوه شوې نو مهرباني غوښتنې ته همدا سندره ما وویل چې دا زمزمه کوي. ښه بس مهرباني. زه به دا رمونه ورته جوړه کړم ځکه چې دا هلک راکوزه کړم ورته ډېر ویل چې ګوره دا درنه ونه لګېږي صحیح ده. یا زبروجی نہیں سمجھانا نا لگ رانا تد تاجد موسکا وچیو زیشنا یا ہرمان بحل زماؤ کے لگ رانا چکٹنے والی تورو خاورتا میوڑینا حالا سو ظلمی جرگی یا پسلی گلی دی انکارو کی سرگرا توبہ سیش بیا طلب دیارو کی سو ظلمی جرگی حالا زکا ملامت شم بیا بیو سمنا نواتی دغسی کنوا شودو مارو مر پاتی نوری بزیارت کی علا پس نگدم جنڈی ماتی خلق دی راغن کی ڈنڈور دی پا بازارو کی سرگراتا یدا سے بیو سو پختانا کینو سارا مونگا مخیط چراشی دا پسنگ تیری گی سنگا زدر باند تیرو مدخ پلانا موننگا
هر صدی منما خو خبر دی پوارو کی سترګې راته سو ظلمې جرګې پسلی گلی دی انکارو کی سترګې راته با سیش بیا طلب د یارو کی سو ظلمې جرګې. ډېر ښایسته، واقعا ډېر خوندور او هسې خو لیدونکي غوښتنه نه کوي مینوال شته دی. نو صافی صاحب د هنرمندانو کې د چا غږ خوښېږي یا څوک مثلا د چا لاره دې تعقیب کړې که نه؟ اول خو تا ویلي چې ما د ځینو هنرمندانو لاره تعقیب کړې، خپله د چا د غږ سره ډېرې زیات مینه او ډېرې اورې اوري یا د هغه سندرې ځان سره زمزمه کوي؟ زه تاسو ته دا وایم، دا خبره زه ټولو مینوالو ته هم کوم، تاسو ته هم وایم. یو سندرغاړی شته دی چې کله زما او د هغې یعنې ریمکس موسیقي کې ته زما او د هغې سندرې اورې تاسو فرق نشئ کولی شي دا د چا اواز دی، دا د دې اواز دی که دا د دې. زما د سرفراز اواز ډېر زیات خوښېږي او زما د بچپن ملګری دی او زما او د هغې اواز سیرم تقریبا سره لږ لږ ورته هغې سره اواز او زما او د هغې کې دومره فرق نشته نشته. یعنې کومه نوې سندرې چې زما راځي نو خلک وایي او پېښور کې زیات خلک وایي دا په سرفراز ویلې او دلته هم زما او د هغې اواز سره ډېر دغه دی، زما د هغې اواز ډېر زیات خوښېږي. هغې سندرې هم کله کله زمزمه کوي؟ د هغې سندرې هم وایم، د هغې اواز سره مې ډېر علاقه ده، ډېر ځانګړی مینهوال یم. او شعر و شاعرۍ کې د کومو شاعرانو شعرونه وایي، د چا مینهوال ډېر؟ زما خو چې هر څوک ښه لیکنه وکړي زما خوښېږي، هغه د افغانستان کو زموږ د کوزې پښتونخوا کو د هر ځای چې ښه لیکنې زما ټول شاعران خوښېږي، ټول د قدر وړ دي، ټول خپل ذهن کمزوری کوي او موږ ته شعر لیکي. زه د ټولو شاعري وایم او ټول مې خوښېږي. عدنان صافی صاحب معمولا سندرغاړو سره د خلکو مینه ډېره وي، ډېر غواړي ورسره کښېني، ناسته پاسته ډېره وي. خپل کورني ژوند کې مو زندګي څنګه ده؟ ستا کړنه د کورنۍ سره مو څنګه ده؟ څه ډول ژوند لرئ؟ زه د خپل الله نه ډېر راضي یم او زما ژوند ډېر خوښۍ سره تېرېږي خپلې کورنۍ سره، نو زه ډېر زیات خوشحاله یم. کله خو کور کې درنه څوک غوښتنه نه کوي چې یو غزل راته ووایي؟ چې وی کې ورته وایو که نه چې ټول خلکو ته وایي کور کې خپل دغه خبره ما غوښتله، یعنې مطلب د کورنۍ هغه غوښتنې هم په نظر کې نیسئ. ډېر ښه دی. یو بله دغه غږ خو یو خدایي ورکړه ده او د الله نعمت دی چې هر چاته یې ورکوي که نه، خو د ځینو بیا ډېر خوږ وي، د ځینو بیا لږ خوږ وي. خبره دا ده چې دې ساتنه هم ضروري ده. نو غږ د ساتلو لپاره کوم هنر، کوم لاره، کوم تګلاره په نظر کې لرئ او که نه؟ مثلا ډېر سندرغاړي دي چې هغوی ځینې شیان نه خوري، وایي چې دا غږ خرابوي. نو زه به تا ته یو خبره وکړم چې غږ یو غږ داسې چې لږ کمزوری نو هغه به یې جوړېږي. هغه جوړول د هارموني د سرګم سره دی چې هغې تګلارې سره د هغه غږ کوم خنډونه چې لري، کوم خرابۍ چې لري هغه ترې لرې کېږي نه منځه او غږ صفا کېږي، جوړېږي. او بل زیات دي نو هغه به یې داسې زیات کسان، زه خو هر څه خورم خپله ذاتي، خو چېرته میرشهید باغ ته لاړ شي شولې هم خورو، خو چېرته مثال داسې راته ویږي چېرته هر څه چې زما مخې ته راشي هغه زه خورم، مشکل ماته نه لري. خو دوه شیان اواز ډېر زیات خرابوي چې هغه سرګټ دي، دوړه ده، چرس دي، دا لوګی عموما چې درسي هغه اواز کښېنئ او یو ښه پیغام هم چې نشهیي توکي مه استعمالوئ. بلکل. ذبیح الله ورور موږ سره په اړیکه کې دی، د دا اړیکه هم ځوابوو. سلام، ستړي مه شئ ورور خپرونې ته. وعلیکم السلام، مثال دی مراد صاحب خبرې خبرې. شکر، الله فضل دی. ښه اړیکه دې پرې شوه فکر کوم. نو صافی صاحب جالبه خاطره سره به مخ شوی، حتما داسې یو ډېره جالبه خاطره و خو د خندن مخکې له مخکې حتما جالبه خاطرې بیخي ډېرې دي. یاره خو کې جالبه خاطرې یاره څه ناسه خو به وي. ته یوه دانه اوس موږ ته ووایه موږ ولیدونکو ته چې لږ ډېر جالبې د موسیقۍ د برخې نه، د موسیقۍ د برخې نه ورته وایم. خیر که د عام ژوند دې وي مشکل د عام ژوند یو خاطره درته وایم چې دا کوچني اختر کې زمونږ ملګرو ټول تلي کامې ته په چکر لاړو. زما ګران روډ د کامه کې چې اتاوله د
خپل دکان لري او معین ماما زوی دی ښه نو د هغې دکان ته لاړو او ما ورته ټلیفون کړی چې یاره زه راځم او شیریا ښه او ډوډۍ هر څه تیاره کوئ ښه نو موږ چې هلته ورسېدو کېناستو ځای موږ ځان ته غوره کړو هغه ځای کې کېناست نو موږ ورته ویل چې موږ ته دغه راوړه نو موږ سره یو دوه کسان تللي هغه ګرځي هلته چې رو راکړو زموږ لمبر ولیکه او دا ولیکه که نه څه خره شو د اختر ورځ وه نو زه ورته وایم چې راځه واله که ډوډۍ ته راځو ته په موږ باندې رشخان مه وه صافی صاحب طرز کې خپل استازي کې او موږ وایي د ولږې نه مړه شو صاحب وروکه چې هلته نه مو لیکو چې ډوډۍ ما ورته ویل ما ډوډۍ تیاره ده راځئ وایي دا پردۍ ډوډۍ ده وروره ته ورسره ډوډۍ وخوره زه یې نه خورم نو ما ته دا ډېره جالبه زه ورته وایم چې ډوډۍ وخوره هغه راته وایي چې ستا ملګري به ته ډوډۍ ورسره وخوره موږ یې نه خورو هلته موږ خپله ډوډۍ ویلې ده او ډوډۍ موږ ته ټولو ته یو ځای راغلی بالکل واقعا جالبه ده او هنرمندانو خو زموږ خلک اوس ډېر قدر کوي حتما الله دې د دې قدر وکړي مننه عصمت ورور موږ سره له شیرزادو په اړیکه کې دی د دا اړیکه هم ځوابوو سلام ستړي مه شئ خپرونې ته وعلیکم السلام مهرباني عصمت ورور صافي صاحب نه پوښتنه غوښتنه لرئ مننه عدنان صافي ته سلامونه او تاسو ته هم د تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم سلام ته دی وعلیکم نو مهرباني غوښتنه او پوښتنې ته دې راځو ورور د صافي صاحب څخه پوښتنه لرم چې آیا تاسو کورنۍ کې نور هم څوک د هنرمندۍ سره د علاقه لري یا تېر شوی دی یوازې چې په دې کورنۍ کې راوتی صحیح ده بله پوښتنه لرئ مننه نه مننه او الله دې مل شه نو ستاسو کورنۍ کې نور څوک هنرمند وو یا اوس څوک راځي دې ډګر ته که نه یوازې دی ډېره ښه پوښتنه دې ورور که خورجان زه به تا ته ووایم چې زما په کورنۍ کې هنرمند نشته دی یعنې زما خو سرګنې شته هغه به هنرمندان دي معلم صاحب رضوان منور زما سره دی بیا مې استاذ هم دی او د هغې کورنۍ کې ډېر سندرغاړي دي شازوان منور ساروان منور پیغام منور پاسون منور چې نن سبا ډېر مینهوال هم لري زما کورنۍ کې خپل ذاتي زما کورنۍ کې نه کوم هنرمند تېر شوی دی نه کوم سندرغاړی تېر شوی دی اولنی او اخرنی بس یم نو زموږ تخنیکي ملګری وایي د ننګرهار کې درته کور جوړوم وایي دا سندره که موږ ته زمزمه کړي ننګرهار کې درته کور جوړ صحیح ده ورته خښتې نشته که نه سندره کې داسې دی کامه کې ورته دغه کې ورته کونړ کې کور جوړوم ننګرهار کې مې زیات ملګري شو ما وایي صافی صاحب چا ته کور جوړوي کوم ځای کې به جوړ ستا د پاره د ګلونو باغ سمسور جوړم هې مړه راشه په کونړ کې درله کور جوړم هې مړه راشه په ننګرهار کې درله کور جوړم ستا د پاره د ګلونو باغ سمسور جوړم ستا د پاره مې قبول دي تهمتونه صنم خیر په مینا کې خوش ته داسې کارونه صنم هرې خوانه په ما کېږي ګزارو نه صنم ستا په زړه کې ځان ته ځای ګوره په زور جوړوم ستا د پاره د ګلونو باغ سمسور جوړوم هې مړه راشه په لغمان کې درله کور جوړوم ستا د پاره د ګلونو باغ سمسور جوړوم ښکلې ډېر دي خو زما خوښېږي ډېر راته رانه لرې لرې ګرځې نه پوهېږې ته څنګ ته نه راځې زما ځنې وېرېږې ته ځان به مړ کړمه عمدا درته پیغور جوړوم ستا دپاره د ګلونو باغ سمسور جوړوم هې مړه راشه په کونړ کې درله کور جوړوم ستا دپاره د ګلونو باغ سمسور جوړوم ډېره زیاته مننه ډېر خوندورو صافی صاحب څومره سندرې دې کلیپ شوي دي او نوې سندره دې راځي که نه لیدونکي ورته په تمه شي زما خو ډېرې سندرې په دې کوچني اختر کې
درې سندرې زما کلیپ شوي تصویري چې یو دا وه ستا دپاره د ګلونو باغ سمسور جوړوم یو سندره ده چې توبه توبه د مینې یو سندره دا ده یو ما ویل خور د ګوربل دی ویل نه 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 یو دا ده او یو نوې سندره اوس را روانه ده چې د کامې په باره کې ده سپیشل مې کاموالو ته ډالۍ کړې ده او دوی لپاره مې جوړه کړې ده یعنې شریخ بې ځایه نه ده تللې هر څه په خپل ځای خو ښکلا یو په سله ده یقینا ښکلا لري خپل او پردي وایي چې کامه خو کامه کوله ده بالکل همداسې ده نوې سندره دې ته ټول مینوال په تمه اوسي لنډو ورځو کې به ډېر ژر به د دې کلیپ جوړ شي او رابه شي مننه صافی صاحب خپرونې وروستۍ شیبې هم دي تا مخکې د سرفراز یادونه وکړله چې د هغې سندرې ډېرې اورم نو اوس د هغې کومه سندره چې ستا ډېرې زیات خوښېږي او ته یې زمزمه کې همغه به لیدونکو ته زمزمه کړي په دواړو سترګو ولی بیا به په همدې سره خپرونه هم پای ته رسوو مهرباني لمسه د رقیب چې مې اغیار ته رسېدلې ده بیا زمون خبره نن خفګان ته رسېدلې ده نو مالی زما د ارمانونو دنیا خورې کړه خدای خبر د چا خیر آسمان ته رسېدلې ده هلته چې په بې ننګه جانان ملا تړې ننګیاله فکر کوم مینه دې تاوان ته رسېدلې ده او نه 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 چاته نه نه وایما نه 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 چاته نه هله نه وایما د زړه حالونه چاته نه نه وایما د زړه حالونه چاته نه او نه وایما نه 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 چاته نه هله نه وایما نه 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 چاته نه اخ کنه زه ګوره کافرې کړمه 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 نور به زه دې ملا ته نه هله نه وایمه نور به زه دې ملا ته نه یو دغه پکې د مطلب پکې ده چې ته مې د پوزې میخه کې خرڅوه یا ته مې د پوزې میخه کې خرڅوه زه به ابۍ دادا ته نه کله نه وایمه زه به ابۍ دادا ته نه کله نه وایمه د زړه حالونه چاته نه نه وایمه نه 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 چاته نه ډېره زیاته مننه واقعا ډېر زیات خوندور او موږ هم همداسې فکر وکړو چې سرفراز خان موږ سره دلته ناست دی او واقعا ستاسو غږونه ډېر سره ورته دي ډېره مننه صافی صاحب له تا نه چې راغلې خپرونې ته او موږ او د مینوالو غوښتنې او پوښتنې دې راته ځواب کړې له تاسو نه هم یو نړۍ مننه او د انعکاس ټلویزیون ټولو لیدونکو نه دې وخت کې چې څوک ناست وي د ټلویزیون په پرده موږ ګورو د هغې نه ډېره مننه کوو چې دومره قیمتي وخت یې موږ ته ایستی دی او دا برنامه کوو ډېره زیاته مننه وروستۍ هیله به دا وي چې یو ورځ د سرفراز سره په همدې سټوډیو کې جوړه وګورو بالکل انشاءالله همداسې وي نو د 9 بجو خبرونه به درته هم صفت الله محبت وایي محبت صاحب نن ډېر زیات خوشحاله دی نه پوهېږو چې څه خبره ده محبت صاحب ستړی مه شي سهار دی په خیر نو شمس صافي صاحب غږ یې اورېدلی خود بخیر بالکل همداسې ده نو خپرونه څه پای ته رسوو بالکل زموږ خپرونې وخت همدلته پای ته رسیږي له عدنان صافي صاحب نه او له تاسې ټول نه ډېره مننه کور مو ودان